او سپېڅلي خدای په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو. په دې هیله سي تاسو روغ رمټ واوسئ او د صحت جامه مو پر تن وي. تاسو به هرومرو خپل درسونه تکرار کړي او خپل درسونه به مو لوستي وي. په تېرې ویډیو کې موږ راغلو د کمپیوټر په اړه مو معلومات زده کړه، دا چې کمپیوټر څه شی دی، د چا په واسطه اختراع شوی دی، کومې برخې لري او دا هره برخه یې کوم کارونه سرته رسوي. په دې اړه مو درس لوستی او تاسو دغه پوښتنو ته حتما په کومنټ کې موږ ته ځواب راکړئ. 26 لوست ضمیرونه او 51 پاڼه. تاسو دلته بیا هم پښتو پوهوي یو کتاب دی چې د مجاور احمد زیار دی. ډېر ښکلی کتاب دی خو ډېر سخت کتاب دی. یعنی څوک که وغواړي چې دغه کتاب ولولي، یوه پاڼه یې د یوه کتاب په اندازه خبرې لري، لغات لري او موضوعات لري. نو دغه کتاب ډېر زیات پورته او لوړ کتاب دی چې د ماسټرۍ او د لیسانس په برخه کې ویل کیږي. ضمیرونه هغه خپلواکي کلمې دي چې د نوم پر ځای راځي، لکه زه، موږ، ته، تاسې، دی، دا، دوی، هغه، دغه، هغوی. د ضمیرونو مهم ډولونه په لاندې ډول دي. شخصي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د یو شخص یا وګړي لپاره راشي، لکه د متکلم لپاره زه، ما، موږ، د مخاطب لپاره ته، تا، تاسې، د غایب لپاره دی، دا، دوی. او مثالونه: زه راغلم، دوی راغلل، ما کتاب واخیست. اشاري ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې شخص یا شي ته د اشارې لپاره راشي، لکه دغه وایي، هغه راغی، دا زما ملګری دی. اشاري ضمیرونه عموما د نږدې لپاره دغه، د لرې لپاره هغه او ډېر لرې لپاره هغه راځي. اوس راسئ ګرانو زده کوونکو چې دغه ټوله تشریح په تخته باندې په ښکلي چوکاټ کې درته سرته ورسوم تر څو ضمیرونه ښه زده کړئ. ښه ګرانو زده کوونکو، راځو ضمیرونه وایو او تشریح کوو یې. ضمیرونو ته په پښتو کې نومځري وایي. نومځري د نوم پر ځای راځي. نومځري د نوم پر ځای راځي. د کوم نوم پر ځای راځي؟ د هغه نوم پر ځای راځي چې په لومړي سر کې د هغه په اړه موږ خبرې کړې دي. مثلا لکه وایم چې علي ښوونکی دی. علي ښوونکی دی. دلته به ټکی کېږدو. علي له ښوونځي راغی. دلته وګورئ موږ دوه ځایه علي وکارول. چې علي. دلته د لومړي علي پر ځای زه څه شی نسم استفاده کولی یا نسم کارولی، یعنی ضمیر نسم راوستلی، ځکه که دغه لومړنی علي پاک کړم دلته بیا څه شی کېږي، زموږ همغه چا په اړه چې خبرې کوو هغه بیا مبهم کېږي او نشم کولی چې په د هغه په اړه خبرې وکړم. د دویم علي چې دلته راغلی دی، علي له ښوونځي څخه راغی یا له ښوونځي راغی، دلته کولی شي ضمیر وکاروم. علي ښوونکی دی، هغه له ښوونځي څخه راغی. دلته بیا زموږ کلام هم خوندور کېږي. په دغو ضمیرونو کې یا نومځرو کې ډېر زیات ډولونه دي او انواع او اقسام یې دي. له هغه جملې څخه لومړنی ضمیر یې څه شی دی؟ لومړنی ضمیر شخصي. شخصي ضمیرونه. شخصي څه شی؟ شخصي ضمیرونه. شخصي ضمیرونه کوم ضمیرونه دي؟ شخصي ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې د یو شخص لپاره راځي، چې د شخص لپاره راشي. د چا لپاره راشي؟ د شخص لپاره راشي. او دغه درې دانې دي، درې شخص لرو یا درې کسان لرو. یو متکلم، مخاطب او غایب.
وبخښئ. متکلم، مخاطب او غایب په دې شکل سره. اوس متکلم کې څوک راځي، په مخاطب کې څوک راځي او په غایب کې څوک راځي. تاسې پوهیږئ چې فعلا همدا اوس زه څوک یم؟ متکلم یم. تاسې څوک یاستئ؟ مخاطب یاستئ. هغه څوک چې دلته نسته یا شتون نه لري هغه څوک دی؟ هغه غایب دی. نو اوس دلته زه راځم او وایم چې دغه متکلم، مخاطب او غایب 3 شخصه دي او دا 3 شخصه په 3 حالتو کې راځي. یو په مفرد حالت کې، په اوښتي حالت کې او په جمع حالت کې. په دغو 3 حالتونو کې دوی راځي. اوس کوم دي دا به زه درته ووایم. متکلم یعنی زه، دا مفرده بڼه سوه. متکلم څوک؟ زه. زه په تیر محل کې اوښتی شکل چیرته راځي؟ په تیر محل کې راځي، یعنی په تیر زمانه کې راځي. مثلا که زه ووایم چې زه ډوډۍ خورم، همدا اوس ډوډۍ خورم، یا زه تشریح کوم، همدا اوس تشریح کوم. خو که زه ووایم چې ما تشریح وکړه، دلته بیا څه راځي؟ زه نه راځي بلکې څه راځي؟ ما راځي. څه شی؟ ما. او جمع یې څه شی د زه؟ موږ. په دې شکل. مخاطب ته. ستا اوښتی حالت څه کېږي؟ تا. د جمع مې څه کېږي؟ تاسې. درېیمه برخه کې څوک ده؟ غایب ده. په غایب کې موږ 2 کسان لرو. غایب یو نارینه ده او بل ښځینه. څو برخې لرو دلته؟ 2 برخې لرو. یو نارینه او بل ښځینه. دلته اوس په نارینه کې کوم ضمیر راځي؟ په نارینه کې دی. دی په تیر محل کې ده او په جمع کې دوی. په ښځینه کې دا، دی او دوی راځي په دې شکل سره. ګرانو زده کوونکو دغه برخه چې ده موږ ته یوازې دی او دا راکړې ده چې دغه 2 برخې نورې نه دي راکړې. خو موږ کله چې په متکلم مخاطب کې اوښتی حالت لرو، بیا په غایب کې هم اوښتی حالت لرو، یعنی په تیر محل باندې دلالت کوي. نو تاسې ډېر ذهن مه ورته خرابوئ او یوازې همدا یو څه زده کړئ. اوس که موږ یې په جملو کې وکاروو دوی تاسې ډېر ښه زده کړئ. خو مخکې له دې چې دا په جملو کې وکاروم، راځم اشاري نومځري هم درته وایم چې اشاري نومځري کوم نومځري دي؟ زموږ دویم ډول نومځري کوم نومځري دي؟ اشاري نومځري دي. څه؟ اشاري نومځري. اشاري نومځري هغه نومځري دي چې د اشارې لپاره کارول کیږي. چې د اشارې لپاره کارول کیږي. موږ او تاسې په پښتو ژبه کې اشاره 3 ډوله لرو: نږدې، لرې، ډېر لرې. نږدې ته موږ کومه اشاره کاروو؟ دغه. نږدې ته چې وایو؟ دغه تخته پاک. لرې ته چې وایو؟ هغه تخته پاک. او ډېر لرې ته چې وایو؟ هغه. څه شی؟ هغه. دغه، هغه، هغه. نو دلته اشاري نومځري دغه 3 ډوله لري چې موږ باید دغه 3 ډوله په نظر کې ونیسو. دا چې دغه 3 ډوله بیا راځي په ښځینه و نارینه باندې، په متکلم مخاطب باندې، دا یو ډېر لوی بحث دی چې اوس یې فعلا دلته سرته نه رسوو. او دلته راځم اوس یوه جمله درته کاروم تر څو تاسې ښه پرې وپوهیږئ. اوس د هر یو ضمیر لپاره غواړم چې جمله کار کړم، داسې د تاسې په ذهن کې ښه راسي. مثلا د متکلم لپاره، د متکلم زه لپاره، زه درس وایم په دې شکل سره. ما درس وویل په دې شکل سره. موږ درس وایو. تاسې وګورئ چې دلته د متکلم 3 واړه حالته ما وکارول او دغه 3 واړه حالته باید وکارول شي. لومړنی حالت یې چې مفرد ده، دا په اوس مهال کې راځي. اوس زمانه کې د ما
په اوښتي بڼه راځي، یعنې په تیر مهال کې، او موږ په راتلونکي کې هم راځي، په همدا اوس هم راځي. او همداسې دا نور مثالونه هم کارولی شو. مثلا د اشارې لپاره یو مثال کاروم، وایم چې دغه تخته ده. څه شی؟ دغه تخته ده. دلته اشارې نومځری راغلی. یا وایم هغه کتاب دی. هغه کتاب دی. په دې شکل سره موږ نومځري هم کارولی شو. اوس دغه درس که را ټول کړو نو څه به ووایو؟ ښه ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو ضمیرونه یا نومځري وو. ومو ویل چې نومځري د نوم پر ځای راځي. د څه پر ځای راځي؟ د نوم پر ځای راځي. لکه علي ښوونکی دی، علي له ښوونځي راغی. زموږ د کلام نه ستړی کوي. نومځري ډېر زیات ډولونه لري، خو موږ یوازې په هغو نومځرو باندې کار کوو چې په دې لوست کې راغلي دي او زموږ د سطح و سویې سره برابر دي. که زه له دې نه لوړ درس تاسو ته درکړم، د تاسې ذهن یې بیا نسي اخیستلی. موږ په ضمیرونو کې دوه ډوله ضمیرونه وایو، یو شخصي ضمیرونه او بل اشاري ضمیرونه یا نومځري. په پښتو کې نومځري ورته وایي. شخصي ضمیرونه د اشخاصو لپاره راځي. موږ څو اشخاص لرو؟ 3 دانې: متکلم، مخاطب او غایب. هر یو یې بیا 3 حالته لري: مفرد، اوښتی، جمع. متکلم یې زه، ما، موږ. مخاطب یې ته، تا، تاسې یا تاسو. تاسو هم پکې راتلی سي. څه شی؟ تاسو. او غایب یې په غایب کې بیا 2 برخې راځي: نارینه او ښځینه. دی، ده، دوی، دا، دې، دوی. او اشاري نومځري 3 برخې لري چې همغه اشاره موږ ته ښیي: نږدې، لرې، ډېر لرې. دغه، هغه، هغه. دغه کار کې که موږ ښه بحث وکړو پرې، ډېر زیات اوږد بحث لري، خو تاسې یوازې همدومره باندې پوه شئ چې شخصي ضمیرونه د اشخاصو لپاره، اشاري ضمیرونه د اشارې لپاره راتلی سي. په دې هیله چې تاسې ضمیرونه زده کړي وي. د ضمیرونو د کورنۍ دندې لپاره دغه ضمیرونه چې دلته تاسې وینئ، د هر یوه لپاره به یوه جمله راته جوړه کړئ د ما په څېر، او په کومنټ کې به یې راته ولیکئ. که کوم چېرته تاسې نور ضمیرونه هم زده کړي یا هم کومه پوښتنه لرئ په ضمیرونو کې، حتما یې په کومنټ کې وپوښتئ. ویډیو لایک، چینل سبسکرایب او د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب PDF لاسته راوړئ. تر بیا ښه وخت.